السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې د هر چا د موبایل خبرې په خپل موبایل کې واورئ. مطلب که تاسو د چا د موبایل خبرې په خپل موبایل کې اورېدل غواړئ نو د هغې طریقه درته درښایم په نننۍ ویډیو کې. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مو. د دې علاوه که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو دا ورسره سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. نو ملګرو دې لپاره به تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي. د هغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته ډسکرپشن کې درکړی دی. دې کې اوس تاسو کولی څه شئ، مطلب د دې فیچرز څه دي. په دې کې تاسو د هر چا د موبایل خبرې په خپل موبایل کې اورېدلی شئ. مطلب تاسو په چا باندې شک وي چې دی د چا سره خبرې کوي، د هغه پوره کانټیکس خبرې، مطلب چې هغه چا ته هم کال کوي یا هغه ته هم څوک کال کوي، نو هغه ټول تاسو کتلی شئ. یا د خپلو ماشومانو نګراني کول غواړئ او د هغو خبرې چې دي هغه په خپل موبایل کې اورېدل غواړئ چې د ده د چا سره رابطې دي یا بل څه، نو هغه ټول تاسو اورېدلی شئ. د دې لپاره دغه اپلیکیشن چې کله تاسو خپل موبایل ته ډاونلوډ کوئ او انسټال کوئ تاسو ته به یو داسې شان انټرفیس راولي. ټیک ده، دلته کې تاسو کتلی شئ دلته درې اپشنانې تاسو له راکړي دي. اولنی دی ریکارډینګ، لکه دلته چې کوم ریکارډ کړي یا به تاسو ته دلته میلاویږي. دې نه علاوه تاسو به راشئ سمپلي په دغه ټولز باندې به څه وکئ، کلیک کئ. او دلته تاسو کتلی شئ آټو ریکارډر دی، د دې سره بیک اپ ریسټور ریکارډینګ دی. تاسو به څه وکئ، دا دویم چې کوم دی دلته کې دا دویم آپشن په دې باندې به تاسو څه وکئ، کلیک وکړئ. ټیک ده، په دې چې کله تاسو کلیک وکړو نو دلته به تاسو وکړئ، دلته به تاسو د هغه په موبایل کې د اپلیکیشن تاسو د چا خبرې چې تاسو اورېدل غواړئ د هغه په موبایل کې به تاسو د اپلیکیشن انسټال کړئ. بیا به د هغه په دغه لاګین کې خپل جیمیل څه کړئ، خپل جیمیل به پکې اډ کړئ. چې کله تاسو خپل جیمیل اډ کړئ یا ګوګل ډرایو ته به تاسو بیا چې د هغه کوم کال ریکارډینګ شي نو هغه به ستاسو جیمیل ته راځي. نو تاسو په دې طریقې سره د هغه خبرې اورېدلی شئ. دې نه علاوه دې کې نور څه دي، کله چې دې سیټینګ له تاسو راشئ دې کې تاسو ته کالر آی ډي هر څه چې دي دې له تاسو خپل پاسورډ هم ورکولی شئ. دغه شانتې نور پکې څه دي، نور درته هم هر څه درښایم. دا تاسو کتلی شئ نو کال لیمټس هر څه چې دي هغه به تاسو ته دې ځای نه سیټ کړئ. اوس راشئ دلته د 3 لاینز چې دي په دې باندې تاسو سمپلي کلیک وکړئ نو دې ځای نه تاسو ته دې لینګویج چې دی هر څه چې دي هغه چینج کولی شئ. دغه شانتې دلته کې تاسو د کالر آی ډي چې ده دا کتلی شئ. مطلب دلته د موبایل نمبر ولیکئ نو هغه به تاسو له داسې کړي، هغه به هم تاسو له دا ټریس کړي. لکه مثال په طور زه د موبایل نمبر ولیکم، په دې ټریک باندې زه کلیک وکړم نو دا تاسو له څه کولی شئ، د هغه موبایل نمبر چې دي د هغې تاسو له دا پوره ډیټیلز هم راکولی شئ. دغه شانتې کولی شئ تاسو د ګوګل په ذریعه یې سرچ کړئ یا مطلب دغه موبایل نمبر چې دی د هغې مکمل پته تاسو څه وکئ په دغه طریقې سره وکئ. دا کولی شئ تاسو چې د دې نمبر هر څه معلومات وکئ. ډېر د کار اپلیکیشن دی ملګرو، امید لرم چې ستاسو ټولو به ډېر زیات خوښ شوی. که خوښ شوی وي نو لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ. د راتلونکي ویډیو پورې د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.